الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشكات المصابيح شرح من کوله او باغی کې د طهارت مسائل من بیانول. په اخرنی درس کې منګه مسواک په باره کې چې کم مسائل پاتې شي او یا کم حدیثونه هغه موږ بیان کړو، او بیا د هغې نه بعد مؤلف رحمه الله باب یې ښودی، باب سنن الوضوء، او په دې باب کې د اودس طریقه بیان کړې ده، او په هغې کې دوه حدیثونه موږ بیان کړي. اولنی حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کې څوک د خوب نه راپاسي نو لاس به د اوبو په دې لوښي کې نه دننه کوي چې څو پورې د لاس درې پیرې نه انځري، ځکه چې د ده پته نشي چې د دې لاس په کوم ځای کې شپه کړه، او د دې مسلې تفصیل موږ هلته ښه بیان کړی. بیا د هغې نه بعد حدیثو چې په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کله تاسو کې څوک د خوب نه راپاسي نو پوزې ته یې درې پیرې اوبه اچوي او بیا دې سوڼ کړي، فإن الشیطان یبیت علی خیشومه، ځکه چې شیطان د ده په دې پوزه کې شپه کړې ده. اول ته یې موږ تفصیل بیان کړی، نو د هغې نه بعد باقي حدیثونه بیانو چې په هغې کې د اودس کیفیت راغلی، چاردام به څنګه کې، اودس به څنګه کې، نو حتی الوسه موږ کوشش کوو چې هره مسله ښه واضحه کړو. اولنی حدیث پر درس کې وایي چې قیل لعبد الله بن زید بن عاصم، عبد الله بن زید رضی الله عنه ویلی شو کیف کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتوضأ، رسول الله صلی الله علیه وسلم به څنګه اودس کو. نو په دې اوله کې فایده راله، هغه ده چې تپوس به ته دا کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم به دا کار څنګه کو، ځکه چې زمونږ امام او قدوه هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. د دې مبارک کې به تپوس کې د چا خبره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې خبرې سره برابري، د هغه د طریقې سره برابري هغه به منو، او چې د هغې سره نه برابر نو هغه به ادب او د احترام سره پرېږدو. او دا خلک اکثر زموږ نه خفه دي، وایي دوی په علماو پسې خبرې کوي، خدای به لګي په موږ پسې به خبرې کوي، دا په علماو پسې خبرې کول نه دي، لکه دی په خپله په علماو پسې خبرې کوي. دا ته چې لګي ته چې وایي دا داسې خلک دی، دا داسې خلک دی، ته مې لګي په علماو پسې خبرې کوي، نو دا بې ځایه خبره ده، پالتو خبره ده. دا علما یي د دې دپاره چې تا ته د غلط او د صحیح په منځ کې فرق وکړي. زموږ د دې خلکو دا مطلب دی چې عالم به دا نه وایي چې دا کار غلط دی، او کوي وي چې دا کار غلط دی نو بیا دی په علماو پسې خبرې کوي، دی خو زمونږ خلاف ورزي کوي. کمې ته چې دی غلط وایي که هغې ته دې غلط ونه وي نو بیا هم ته غلط یې، لکه بس هغه څه کوو چې څه زموږ زړه غواړي، د هغې نه به خوا دې خوا کېږي نه، دا د علماو کار نه دی. که څوک پې خفه کېږي، که څوک پې خوشحالېږي، غلط ته به غلط وایي، صحیح ته به صحیح وي. د چا خبره چې د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرې سره برابر ده صحیح ده، د چا خبره چې د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرې خلاف ده غلطه ده. او داسې ویل چې د فلاني عالم دا خبره کمزورې ده، یا د فلاني صاحب دا خبره کمزورې ده، په دې کې څه کنځلې نه دي کړي، موږ نه څه بدرې دي، نه د مرۍ نه نیولی، خو دا خبره څه شوه، غلطه شوه، بس خبره ختمه شوه. دیږي نو که زه هم غلطي ته غلط ونه یم، او پلانی ورته هم غلط ونه یم، او بلې ورته هم ونه یم، بلې ورته هم ونه یم، نو داسې دا خلک به په دې غلطه باندې روان شي. بیا که چېرته الله یو حق پرست عالم را پیدا کړو او هغه رد کول غواړي نو رد نشي کولی، ځکه چې خلکو ډېر وخت په دې غلطه تېر کړو او چا ورته ونه وي چې دا کار غلط دی. بیا چې کله هغه وروسته چې کوم یو عالم را پیدا شي حق وایي، خلکو دوی دا خبرې خو موږ نه دي اورېدلي د علماونه، نو د دوی دا خبره هم څه نه څه برابر ده، ځکه چې هغه علما ورته نه دي ویلي چې دا ستاسو دا کار غلط دی، اګر که ورته پته هم و چې دا غلط دی خو بیا هم نه دي ویلي، ورته د په زړه کې به یې څه و د هغې داسې به یې نه ویلي. نو ګوره دې ځای کې د صحابي تپوس وکړو، یا دې ځای کې د صحابي نه تپوس وشو کیف کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتوضأ، رسول صلی الله علیه وسلم به څنګه اودس کو. فدعا بوضوء، اوبه یې راوغوښتې، یوی وضو او یوی وضو،
یعنی په واو باندې پاس زبر یا په واو باندې پیخ چې کله په پاس زبر راشي لکه دلته فدعا بوضو نو بیا وضو ته ویل کېږي په کوم باندې چې اودس کېږي او که وضو ویلی شي نو د کار ته ویل کېږي د اودس کول فدعا بوضوء فافرغ على يديه اوبه راوړي او هغې به د خپلو لاسونو واړولې فغسل یدیه مرتین نو د لاسونو دوه پیرې وینځل انشاءالله د هرې مسلې تفصیل به خپل ذکر راځي دلته دوه پیرې وینځل بیا به راشي درې پیرې بیا یو پیر او دا ټول هلته به تفصیل ذکر کوو مخکې او دې ترجمه کوو ثم مضمض واستنثر ثلاثا بیا خولې ته اوبه واچولې او هغې به د خولې کې وچورلوړې به یې تو کړې به یې پوزې ته اوبه واچولې او هغې شونډ کړې درې پیرې دا کار وکړو ثم غسل وجهه ثلاثا به یې مخ درې پیرې وینځو ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين بیا لاسونه دوه پیرې وینځل د سنګلو پورې ثم مسح رأسه بيديه بیا په دواړو لاسونو باندې د سر مسح وکړه فاقبل بهما وادبر چې هغې تفسیر دي چې بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه یعنی د سر د شروع نه شروع کې شاته بوتلو بیا مخې ته راوستو ثم ردهما حتى يرجع الى المكان الذي بدأ منه د شان بیا هغه ځای ته راوستو کوم ځای نه چې شروع کړی ثم غسل رجليه بیا خپل خپې وینځلې رواه مالک والنسائي ولأبي داود نحوه دا حدیث امام مالک راوړی امام نسائی او امام ابو داود هم دا حدیث راوړی دا غینه بعد حدیث دی دا حدیثونه به ووایو به مسلې تفصیلا بیانو وفي المتفق عليه او په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی قیل لعبد الله بن زید بن عاصم عبد الله بن زید ته ویلی شو رضی الله عنه کوم چې مخکې حدیث تیر شو هم دقه دی توضأ لنا وضوء رسول الله صلی الله علیه وسلم چا ورته ووایي داسې اودس وکړه لکه څنګه چې به رسول صلی الله علیه وسلم کوته لیدلی څنګه به یې کوو او دې ځای کې یو فایده هغه دا چې د مونځ د اودس د حج د عمره دا څومره عبادت چې دي دا هله انسان ته زده کېږي چې په خپلو سترګو وویني تطبیق یې وشي او په بیانولو سره په اورېدو سره داسې نه زده کېږي لکه څنګه چې انسان عملي شکل ویني چې دا کار داسې کېږي دا داسې کېږي په دې سره دا ښه زده کېږي نو د صحابه کرامو د دین د مشرانو دا طریقه وه مخکې به حدیثونه راشي یو صحابي ته به ووایي پاسه ته مونځ وکړه رسول صلی الله علیه وسلم به څنګه مونځ کوو نورو ملګرو به ولیدو ښه دا کار به ګوره صحابه کرامو کوي ټولو به رسول صلی الله علیه وسلم لیدلی خو بیا به پکې یو ملګری پاسه که چېرته موږ کې کمی زیاتې دا د هغوی طریقه وه موږ کله چې داسې کړي کم ځای کې بیټک کې مجلس کې دیره کې یو ځای کې ملګري را جمع شوي دي یو ته یې ویلي چې تا اودس وکړې څنګه اودس به رسول صلی الله علیه وسلم کوه کوم چې پکې پوهه ملګری ته پاسه مونځ وکړه څنګه مونځ به رسول صلی الله علیه وسلم کوو چې موږ یې ووینو نه داسې چې ته ووایو زه هم ځان له څه وکړم هر یو ځان ته څه وایي یعنې زما په مخ کې بل سړی اودس کوي زه به ورته ګورم او زما په مخ کې به یو سړی مونځ کوي زه به ورته ګورم موږ ته چې ابۍ دې الله وبخي هغې چې که مونځ خوړی ول هغې له څه چل دی دې دغې کې پروت دي ګوره حسن او حسین رضی الله عنهما هغو باره کې راځي چې یو مشر سړی راغی اودس یې وکړو نو غلط یې وکړو نو بیا هغو دې چل وکړو چې د هغې ورپسې ورغی وی تره زما او د ده په منځ کې خبره ده ته فیصله وکړه وایي څه وایي دی چې زما اودس د رسول صلی په طریقه دی او زه چې زما اودس د رسول صلی په طریقه دی او زمونږ نیکه وایي مونږ لیدلی و نو هغه دواړه وایي مونږ اودس کوو ته ګوره ورته دواړه اودس وکړو ورته کتل وایي بیا چې دوی ته څه وایي زه وایم دا چې زما دا غلط دی ستاسو دا صحیح ده خو زما دا غلط و دې باندې سړی د خپل ملګري خپل مسلمانان ښه پوه کولی چې هغوی به مخکې یو کار وکړي چې راشي وګورئ دا د اودس طریقه ده دا د مانځه طریقه ده او موږ الحمدلله په خپل درسونو کې دا کوو انشاءالله په دې درسونو کې هم کوو چې به یو ملګری پاس هغه ته وایي ته دا کار داسې وکړه الله دې موږ له توفیق راکړي دین د بیانولو دې ته وویل شي توضأ لنا وضوء رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې اودس وکړه لکه څنګه چې به رسول صلی الله علیه وسلم کوو فدعا بإناء یو لوښی راوغوښتو به یې کې اوبه وي فأكفأ منه على يديه نو دغه لوښي نه اوبه راواړولې په دې لاسونو باندې فغسلهما ثلاثا دا یې درې پیرې وینځل
د دین دا مسله ثابته شوه. ما تاسو ته په اخرني درس کې دا ویلو چې د لاس انزل مسله خوب پورې خاص نه ده، بلکې که ته ویښ ومې خو چې اودس شروع کړې نو اول به څه کې لاس به وینځې. دلته 3 پیرې لاسونه وینځل. ثم ادخل يده فاستخرجها، بیا پکې لاس ورنویستو اوبې ترې راواغېستې. فمضمض واستنشق من کف واحده، نو د یو چم اوبو باندې خولې ته یې واچولې، پوزې ته یې واچولې. ففعل ذلك 3، دا کار 3 پیرې وکړو. دې ځای کې دا مسله یې ساتئ چې په اودس کې خولې ته اوبه اچول او پوزې ته اوبه اچول صحیح خبره ده چې دا واجب دی. دا په دې مخ کې دننه داخل دی. سړی چې قرآن کې خدا نه راغلی، قرآن کې چې الله کوم خبره ذکر کړې فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. هلته کوم ځای کې چې خولې ته او پوزې ته اوبه واچوي. دا اولنۍ مسله دا یاد ساتئ چې الله د پیغمبر را لېږلی دی دپاره دی چې د قرآن وضاحت وکړي. او که دا خبره دې شروع کړي چې قرآن کې دا مسله نشته، دا مسله نشته، بیا خو د هر څه پاتې دي. دا منکرین حدیث نن سبا دا غټه فتنه ده، د حدیثو انکار کول. ناشنا خلک مونځ به کوي، د ماسپښین مونځ به وکړي 4 رکعاته، بیا به ورسره چې دی سنت وکړي، بیا به راوځي وایي حدیثونه صحیح نه دي. نو قرآن کې ته ماته وښایه چې ماسپښین مونځ 4 رکعاته دی. زه ویښه ته د مونځ د چا په طریقه وکړو؟ قرآن کې خو الله عام خبره کړې مونځ وکړي، تفصیل به چا بیان کړی؟ رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړی. الله د اودس خبره کړې وي، دې چې اودس وکړي، بیا ښه تفصیل د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه میلایي. زکات ورکړي څومره، چاله، کله، د به حدیثونو کې. جهاد وکړي څنګه، د چا سره، څه شرطونه دي، کله به کې کله به نه کې، د حدیثونو کې. دغه شان به نورې مسلې دي، د طلاق ده، د نکاح ده، د دې مسلو ښه تفصیل کوم ځای کې دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړی. نو دا حدیثونه وضاحت کوي د الله سبحانه وتعالی د خبرې، داسې جدا خبرې نه دي، همدغه خبرې واضحه کوي. نو دا خبره یې ساتئ که تاسو څوک دا شبهه راچئ چې رسول صلی الله علیه وسلم خو دا ویلي او الله صرف دومره ویلي دي، ورته وایي صحیح ده الله دومره ویلي دي، خو بې زیات وضاحت یې چا وکړو؟ رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته وحی کېږي. نو الله سبحانه وتعالی خو دا مخ ذکر کړی دی او خوله او پوزې پکې نه دی ذکر کړی چې دې ته به اوبه اچوې. نو موږ دا وایو چې د پوز او خوله په دې مخ کې دننه داخل دي. او حدیث کې دا راځي، امام ابو داود رحم الله راوړی دی، اذا توضأت فمضمض. رسول صلی الله علیه وسلم امر کړی وي چې کله اودس کې نو خولې ته پکې اوبه اچوه. ابو داود دا حدیث یې تاسو کې که څوک اودس کوي نو پوزې ته دې اوبه اچوي، بیا دې سون کړي. او دغه شان دا حدیث دا بیم دلیل دی. او دغه شان دا ساتئ چې څومره صحابه کرامو د رسول صلی الله علیه وسلم اودس را نقل کړی دی نو دی پکې را نقل کړي دي. دلیل دی چې دا کار څه دی؟ واجب دی. دا صحیح خبره دا واجب دی. او خولې ته اوبه اچول، دا چې خولې ته اوبه واچوي نو په خوله کې به یې وچورلې، دې ته مضمضه وایي، بیا به یې ټوکي. او پوزې ته اوبه راښکوده چې ستا یقین شي چې پوزې ته اوبه دننه لاړې، بیا به یې سون کې. دا طریقه ده. او غوره طریقه دا ده چې دا به یو چونګ اوبو باندې کې، په 2 باندې جایز دی، خو غوره څه ده؟ په یو چونګ. یو سړی چې دا څنګه داسې کېدی شي کېږي چې ته اوبه راواچې لاس کې او داسې خولې ته یې واچې، بیا نورې بره راکاږي، بیا خولې یې ټوکي، بیا پوز سون کې، داسې کېږي. خو دا چا دپاره ګران دی چې دا طریقه چا اول پرې اورېدلي، خود به ګرانې. دا هغه سړي ته پوښ کې څوک چې کیات اسانه و چې چا نه کړي ته لازم ګرانې، یو پیر 2 پیر 3 پیر سړیو کې به وته اسانه شي. او پوز له جدا وبرغسته، خولې له جدا وبرغسته د جایز دي. او غوره څه دي چې دغه یو چونګ اوبو باندې دا خولې ته مو واچي او بیا پوزې ته مرکاږي. د هغې نه بعد بیا وایي چې ثم ادخل يده، بیا په دې لوښي کې لاس ورننویستو، فاستخرجها، بیا یې راویستې، اوبه یې ترې راواغستې. فغسل وجهه 3، نو مخ یې وینځو څو پیرې؟ 3 پیرې.
دې کې دا مسله ثابته شوه چې کومې اوبه استعمال شي لاس ورسره ولګي د اوبه پاکې دي. اوس دې په دې لوښي کې لاس وردننه کوي اوبه ترې وباسي. نو دې نه دا مسله ثابته شوه چې کومې اوبه استعمال شي لاس ورسره ولګي نو دا اوبه پاکې دي او په دې سره پاکي حاصلېږي. وی مخې وینځو 3 پیرې او د مخ حدود چې دي په پلنوالي د یو غوږ نه د بل غوږه پورې. نو په دې کې به باید ساتئ دغه سپینوالی دغه سرمن چې کوم د ګیرې او د غوږ په منځ کې دا پکې دننه دا پکې داخل دی. او په اوږدوالي د کوم ځای کې چې ویښته راخیږي عام ویښته چې کوم ځای کې راخیږي سړي ویښته ولیدلي او د ده تندی ډېر ځای پورې خالي نو دغه پکې نه حسابېږي. بلکې عام چې د سړي ویښته د کوم ځای نه راخیږي انسان ویښته چې دې ځای نه ویښته راخیږي دغه ځای نه به شروع کړي او د زنې پورې دا د اوږدوالي په اعتبار سره او د پلنوالي په اعتبار سره د یو غوږ نه د بل غوږه پورې 3 پیرې به مخې انځي. دا غوره طریقه ده او دا مسله مخې ته روانه که سړی کم کي یا زیات کي. ثم ادخل يده فاستخرجها بیا پکې لاس ورنویسته لوښي کې اوبې ترې راویستې فغسل یدیه الى المرفقین مرتين نو بیا یې دا لاسونه وینځل د سنګلو پورې 2 پیرې. د حدیث کې ساتئ مخې څو پیرې وینځو 3 پیرې لاسونه څو پیرې وینځل 2 پیرې. نو دې کې به دا فائدې د ساتي دي کې د عوام خطا کیږي چې لاس وینځي نو د مړول نه شروع کی دا به دې چې اوبو ته ونیسي چې دا مخکې لاس خاصې وینځلی شوی دی دا کوم ورغوی چې د ګوتې نه لاس انځل د ګوتو د سرونو نه به شروع کې او د کوم ځای پورې د سنګل پورې. دا سنګل پکې دننه داخل له على القول الراجح دا سنګل پکې داخل له دې ځای پورې به اوبه دا به راورسېد د لاس به وینځي. که تاسو یاد موږ سره یو حدیث تیر شوی چې ابو هريره رضی الله عنه به چې سجل کو دا مټې به ورسره وینځلې. هغه ابو هريره رضی الله عنه طریقو چې مټې به ورسره وینځلې وایي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د کوم ځای پورې د انسان اودس رسي قیامت پورې به دغه رڼا میلاوي. هلته بیا موږ یو قول ذکر کړی و چاته یاد دی چې دا دغه خپل اجتهاد د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت چې هغه داسې کړي اگر که بعض علماء وجه جایز دي ونه د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه چې وګوره عام نو رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقه نه ده کړې. بیا دلته بل کار کوي دا بعض خلک چې لاسونه وینځي نو بیا هغه مسه پکې دي 3 ګوتې به دې سره کوي بیا به دې سره کوي نو دې ته څه ضرورت شو چې لاس کې وینځو چې خدي اوبو ته ونیو د ګوتو د سرونو نه واله د سنګله پورې بیا به دا طریقه به کوم ذکر راغله نو دا طریقه به صحیح حدیثونو کې نشته. او دا مثلا ان شاء الله مخې تر روانه د اخلال د ګوتو د اخلال کول د دې څه طریقه ده او دا واجب دی او کنه ان شاء الله دا مسله پر روان حدیثونو کې راځي. ثم ادخل يده بلا سورنني وستو بریلوخي کې فاستخرجها وبيت الورث فمسح برأسه نو پسر باندې مسح وکړه فاقبل بيديه وادبر مخې ته راوستو به شاته بوتو ثم غسل رجليه الى الكعبين بيخبي وينزل لقيتو بوري ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديسه ودسكو. وفي روايه بدل روايه كرازي فاقبل بهما وادبر بدا بمقدم راسه مس شروع کړه دیزنه ثم ذهب بهما الى قفاه شطر سرت ورسوله ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه او واپس خپل ځای واپس لاسونه راوستي ثم غسل رجليه بيخبي وينزل. وفي روايه بدل روايه كرازي فمضمض واستنشق واستنثر 3 ب3 غرفات من ماء وی خلیته وبو چولې پوجته وبو چولې به سون کړه 3 پیری دا کارو کو په 3 چنګو وبو سره نو د خلیو د پوجې لپاره څومره چنګونه استعمال شو په یو چنګ سره یو ځکه چې دا کاری 3 پیری کو په سو چنګو په 3 نو د پوجې د خلی لپاره به یو چنګو براغسته. وفي روايه اخرى بدل روایت کې دا راځي فمضمض واستنشق من كفه واحده
او پوز ته اوبه چې خولې ته واچولې یو چنګ اوبه ففعل ذلك ثلاثا دا کار درې پیرې وکړو. وفي روايه للبخاري د امام بخاري په روایت کې دي چې فمسح راسه خپل سر باندې مسح وکړه فاقبل بهما وادبر مره واحده مسح سو پیرې وکړه یو پیر ثم غسل رجليه الكعبين بيخفي وينزل گیټو پورې. وفي اخرى له بل روایت کې راځي فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفه واحده درې پیرې پوز ته خولې ته اوبه واچولې او یو چنګ به استعمالو. ودا مسله چې سوسو پیری باندې مینځي نو په دې حدیث کې خدا ثابت شوه چې د په کې اختلاف راوځي. اختلاف څنګه؟ یعنی مخ درې پیری انځلې لاسونه دو پیری نو کې سړی او د شو کې او پاغي کې یو اندام درې پیری وینځي بل دو پیری وینځي بل یو پیری وینځي نو د سړي صحیح ده د ثابت شو. و دا غینه بد دې حدیث ته وکړي وان عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله ابن عباس توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة رسول الله مودسك وهر اندامي يو پیر وینځو لم يزيد على هذا او دا غینه زیات بین دي رواه البخاري دا حدیث بخاری رحمه الله راوړی یعنی بدغه او دس کې بدغه چاردام کې رسول الله هر اندام یو پیر وینځلې دا خصوصا په وخت کې کله وبلګي یا د سړی تادي دا جایز دي چې سړی هر اندام سو پیر وینځي یو پیر وینځي. دا غینه بعد حدیث ته عبد الله بن زيد رضي الله عنه عبد الله بن زيد وی ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين رواه البخاري حدیث بخاری رحمه الله راوړی چې رسول الله مودسو کو هر اندام سو پیر وینځو دو پیری دا ثابت شو. وعن عثمان رضي الله عنه عثمان بن عفان دا حدیث ته انه توضأ بالمقاعد اغا فيوزي کې او د سو کو چې راغزینو مقاعد بيوي چې الا اريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم د رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنکو ورګروتوخه فتوضأ ثلاثا نهار اندامي سوسو پیریزو درې پیری رواه مسلم د حدیث ما مسلم رحم الله راوړي. په دې ورسې په مسله یو پیرینزل د ثابت دي دو پیرینزل د ثابت دي درې پیرینزل ثابت دي او دو پیری یو پیر درې پیری د ټول ګډوډ کول دا هم ثابت دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. خدای دې ساتي چې بیا دې دریو نه زیاتول دا حرام دي. حدیث برایشي مخه ته ان شاء الله روان دي کې دي شنه درس کې یا بل درس کې رسول صلی الله علیه وسلم فمن زاد على هذا نسوک چې په دې باندې زیاتې کې نه سلورم پیر ته وړي پینځم ته وړي فقط تعدى وظلم نو دې د حد نه وړي د ظلم وکړو. دا حدیث مخه روان دي ان شاء الله. نو د دریو نه زیاتول حرام دي او درې غوړ دي او دوا او یو او یا ګډوډ کول د سدي جایز دي. دا خبره زیات ساتي او دا کوم سړی چې سلور پیر او پنځو شپږ دا وسواسي دي او د وسوسې مسله به ان شاء الله راځي په دې روان حدیثونو کې چې دې لپاره یو خاص شیطان دی رسول سموي او هغه په یو دس کې انسان ته وسوسه اچي هغه مسله روانه ده. په دې کې به خبرو شو د مسح چې رسول سم مسح وکړه نو د مسح دا مسله به بیان کو به مخکېزو. د مسح کولو درې طریقې دي. یو چې ته د سر نه شروع کې شاته لاړ شي د سټه پوری او بیا دغه نه مخې تراشي دا یو طریقه شو. دویمه طریقه ده چې شانه شروع کې مخې تراشي نه مخې نه بیا شاته لاړ شي. او دریمه طریقه ده لکه چې سړی وخته په منځ وړي د دیشي د لاسو پیرا کوي د دې مسکی د دریونه طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. او بدايت ساتي چې مسح د ټول سر د لپاره لازم ده او دا خبره کمزوري چې سلورمه یې لازم ده. الله فمسحوا برؤوسکم مسحو کې بسرونو یې په ټول سر باندې. او په یو صحیح حدیث کې دانی ثابت چې رسول صلی الله علیه وسلم چې بسلورمه یې سو کوي یا بدرې مې وکي نو سر چې مسح کې یا به ټول سر مسح کې او یا به چې پټکې دې په سر کړی نو پټکې به مسح کې. دا مسله ان شاء الله مخ درای چې پټکې مسله پر څه شرطونه دي څنګه به کې. او درې ما کما یې چې به ښکاری د ویختو هغه باندې مسحو کې او بیا به باقی په څه باندې وکي په پټکی باندې وکي. نو درې خبرې شو یا په پوره سر مسح او یا په پوره پټکی مسح او یا
کوم وخت چې ښکاره کیږي هغه په پټکی باندې مسح. دې ټولو باره کې به انشاءالله حدیثونه راځي. بیا دا طریقه چې کومه کوي ده چې مشهوره ده دغه درې ګوتې به داسې کې چا دا طریقه معلومه داسې به کې او بیا ګوره درې ګوتې به یو ځای کې د یو لاس او درې ګوتې د بل او بیا به داسې راکاږي. دا به حدیث کې نه راغلی، دا به صحیح حدیث کې نه ثابت. بس مسح کول غواړي دغه لاسونه به یې راکاږي او مسح وشوه. نو دا طریقه نه ده ثابت. بله مسله د سر مسح دا ګوره یو پیر ده، باقي اندامونو په شان نه ده. اگر که بعض علما دا وایي چې دا هم درې پیرې ده. که چا درې پیرې چې د کله نه کله وکړو دې سخرت پې نه شو کولی، جواب بعض څه نه څه دلایل په دې باندې ښیي. خو غالبا طریقه او مضبوط طریقه هغه ده چې دا یو پیر ده. او دا یو پیر شریط دې لپاره ګرځولي دی چې دا ویښته ډېر لامده نه شي، بیا وچول ګران دي. نو چې سړی درې پیرې کوي خو ویښته بیا پوره بیا لمدي. نو ځکه مسح څو پیرې ده؟ مسح یو پیر ده. دا کومې مسلې چې ذکر کومه ده حاصل د غټ اختلافاتو د علماو پکې اقوال، خو موږ هغه خبره پکې ذکر کوو چې هغه راجح او مضبوط وي، والله اعلم. بیا پکې دا وایي چې خپې وینځلې د ګیټو پورې، نو د ګیټو پورې دې ته کعبین وایي. د ګیټو ته کوم چې راوتي په دې خپو کې د ګس طرف ته ښي طرف ته دې ته څه وایي؟ کعب. یو ته کعب وایي، دوه ته کعبین ویلی کېږي. او راوتي په دې ورته ځکه کعب ویلی کېږي. او د حورو مبارک الله سبحانه وتعالی وایي جنت کې چې کومې حورې دي وکواعب اترابه، چې دا به داسې جنکۍ پیغلې ځوانې چې د دوی د سینې به راوتي. نو څنګه چې د کعبین راوتي د کعب وایي، نو ځکه هلته یې وکواعب اترابه. نو دغه ګیټو پورې به د خپې اینځي. په دې باندې د مسلمانانو اتفاق دی، شیعګانې نه مني. شیعګان وایي د خپو دپاره اینځل نشتي، دا به مسح کې. او د شیعګانو اختلاف څه نقصان کوي؟ هېڅ نقصان نه کوي. د شیعګانو اختلاف څه نقصان نه کوي. که ووایي او که ووایي نه وایي خو هغه په نیش باندې حساب دي. نو اوس موږ څنګه د شیعګانو اختلاف په کوم شروع کوي؟ شیعګانې نه مني، قرآن نه مني، نو دا دې هم نه مني. نه پیغمبر نه مني، جدا دې هم نه مني. صحابه کرام نه مني، جدا دې هم نه مني. نو دا کومه غټه خبره شو. روافض وایي دا قرآن چې کوم دی دا شکی دی او دا شپېته سپارې وي. او اوس دې سنیانو ته وایي 13 جوړې کړي. نو چې سړی د قرآن نه منکر دی، ته پورې نښتی چې نه په خپه باندې خپې اینځل شتې. قرآن نه مني. پیغمبر وایي دا جبریل علیه السلام چې دی په اصل کې الله را لېږلی او په علي رضی الله پسې، خو د علي رضی الله د رسول صلی الله علیه وسلم شکلونه یو شان وو، چې هغه لاړ په رسول صلی الله علیه وسلم پسې. نو یې خطا شو. پیغمبرتیا نه مني، نو موږ په دې به څه پوه کوو چې نه د خپو اینځل دا ثابت دي. هغه وایي نه په خپو باندې مسح ده، اینځلې نشته. او د خپو دې مسلې تفصیل به مخکې وکړو انشاءالله. دا هغه مسلې ته راځو. د هغې نه بعد حدیث دی وعن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما. عبد الله بن عمرو وی ورجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. من وی د مکې نه مدینې ته لاړو، په لاره روانو حتى إذا كنا بماء بالطريق. په لاره کې یو ځای کې موږ اوبو ته ودرېدو. تعجل قوم عند العصر. نو د مازدیګر د مانځه ټیم و، نو بعضو پکې ډېره تادي وکړه. فتوضؤوا وهم عجال. او داسې وکړې په تادۍ سره چې دا ټیم رانه لاړ نه شي. فانتهینا الیهم. نو موږ چې کله ورسېدو هلته همدا لکان مخکې تلي رسول صلی الله وروسته لاړ. واعقابهم تلوح لم يمسها الماء. او دا غوی دا پوندې چې دی دا پړقېدې لکه چې وچې پاتې شوې. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه ویل للاعقاب من النار، چې دې پوندو دپاره تباهي ده. اسبغ الوضوء، او داس په ښه طریقه باندې کوي. رواه مسلم، حدیث او مسلم رحمه الله راوړی. و دې ځای کې دا مسله چې کشران د مشرانو نه مخکې تللی شي، دا به کې فایده راله مخې ته.
اوس مشر رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خدا کشران ته مخکې تلي خصوصا داسې وخت کې چې مخې ته لار برابر کړي د اوبو بندوبست وکړي چوکیداري کوي نو هېڅ خبره نه دوی مخکې تللی شي بله مسله دې ځنه ثابته شو چې خپې به وینځي ځکه چې دې کې څه ووي وی د هغوی پوندې پاتې شوې که د مسح مسله نه په مسح کې خو پاتې کېږي بیا خو هېڅ خبره نه وه خیال هم دی دا اوس په شیګانو باندې رد دی دا حدیث په صحیح مسلم کې دی وی د هغوی پوندې پکې پاتې شوې نو کله چې انسان دا ټوله خپه وینځي او ژبه کې وچ پاتې لرې نه پړقېږي بله دا خبره شیګان چې دا وایي چې دا واو عطف دی په دغه آیت کې الله وایي چې فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم وی الله وایي چې مسح وکئ په سرونو باندې او وارجلکم او په کسرې سره وایي او په خپو باندې نو دا هم مشهور قرت متواتر او دا کوم چې موږ وایو دا قرت هم دی په دې مصحفونو کې وامسحوا برؤوسکم وارجلکم هلته په لام باندې فتحه ده کسره نه نه خبره داسې شوه چې وینځئ مخونه وینځئ لاسونه مسح وکئ په سرونو باندې او وینځئ خپې او که دا په کسرې سره شي کوم قرت کې چې کسره راغلی ده او په دې باندې عطف شي نو بیا به د موضوع مسح چې کوي د جورابو مسح چې کوي د هغې لپاره شو او که موږ وایو چې نه هلته چې کسره بس دغه شانو پې عمل کوو نو بیا به دا حدیثونه په کومو کې چې دا راغلي دي چې رسول صلی خپې وینځلې یا صحابو خپې وینځلې دا به ټول رالي او ګزارو به د قرآن تشریح مالک سات مخکې تاسو ته ووایي چې د قرآن تشریح هغه چا کړې ده رسول الله وسلم کړې ده که موږ اول خو هغوی د دې متواتر قرت نه انکار کوي او عام امت چې نن سبا عام امت چې کوم قرت کوي هغه دغه د حفظ دا قرت دی چې مشهور دی او د حفظ په قرت کې په سورة المائده کې دغه دی وامسحوا برؤوسکم وارجلکم وینځئ خپې او دا بل قرت هم ثابت دی وارجلکم او مسح وکئ ورسره په خپو نو دا به د څه دپاره شي د موضوع دپاره جورابو دپاره او د خپو وینځل دا لازم دی چې جورابې پې نه دې ځله دا مسله ثابته شوه چې د خپو په وینځلو کې به ډېر احتیاط کوي رسول صلی خاص د پوندې په دې ذکر کې اکثر د پوندې سړي نه پاتې کېږي چې کله سړی تادی کړي یا د خپې یخودي د پوندې داسې لګولي او خپې وینځ نو هغه بیا راوچته کړي او پونده دې لاندې وچه پاتې شوې ده د پته نه حدیث کې دا راځي بل حدیث کې چې رسول صلی الله علیه وسلم یو کس ولیدو او ورته دغه خپه کې سزا وچ پاتې شوی رسول الله تعالی شوته شوکا نو د دې نه دا مسله ثابته شوه چې دا اندامونه په یو بل پسې انزل دا واجب دی لازم دی ولی ځکه دې کې دا یو اندام وچ شو رسول الله تعالی وسلار شه بیا د سره وکا دو مسلې دې کې به ثابتېږي یو چې ترتیب بم دغه ترتیب کې کم چې الله سبحانه وتعالی بیان کړی دویم اندامونه په یو بل پسې انځي د دوه واجب دي الموالات والترتیب په یو بل پسې وینځي په دې څه دلیل دی دا دلیل دی په چې د صحابي د خپل وچ شوی د پونده وچ شوی د رسول متسوي ویلار شو بیا د سوکا یوازې وته دونه چې لږ خپې وینځه ای چلته د اندامونو متصل انځل غواړي دا دې نه ثابت شو دویمه ده ترتیب ده نو الله چې کوم ترتیب خوره دی رسول سم ټول عمر له دغه ترتیب عمل کړی دی دلیل چې رسول واجب دی او رسول صلی الله حدیث کې ابدأوا بما بدأ الله به تاسو ما غشنه ودسو کې باغ سم شروع کې کوم چې الله بیان کړی او یو بل دلیل پیدا کې تاسو به سوچو کې الله سوې وي مخ وینځي لاسونه وینځي په سر مسح کوي خپې وینځي نکله ترتیب لازم نه نه به دي سی ویلې مخ وینځي لاسونه وینځي خپې وینځي په سر مسح کوي د مسح د به جدا ذکر کړی وای کنه خو چې کله د مسح د خبره د انزلو په دې خبرو په دې منځ کې رااله نو دلیل په دې باندې چې ترتیب څه دی د ترتیب لازم دی او مختصر دا خبره ده ستې چې ارکان دا ودس او دغه فرایض چې څو فرضونه دي په ودس کې هغه مخ انزل
د خولې او د پوزې سره مثلا باوله کې بیان کړه. دویم لاسونه انزل د کوم ځای پورې؟ سنګلو پورې. دریم مسح کول په سر باندې. څلورم خپې انزل د ګیټو پورې. پنځم واجب چې کوم دی هغه ترتیب دی چې دغه کوم ترتیب چې خوښ شوی دی په دې باندې. شپږم په یو بل پسې. دا شپږ خبرې یادې ساتئ. دا په اودس کې څه دي؟ دا لازم دي. بیا دې ځای کې یو مسله هغه ده چې د دې اودسو د طریقې د صحابه کرامو ذکر کړي، خو یو پکې دا ونه چې په سټې مسح وکړه. تاسو پکې واورئ نه په سټې مسح نه دی کړی. نو دا دلیل دی په دې باندې چې د سټ د مسح جمهور العلماء دا وایي چې په سټ باندې مسح کول دا بدعت. لکه څنګه چې امام نووي رحمه الله وایي لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. په یو صحیح حدیث کې د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت چې هغه په سټ باندې مسح کړی دی. او دې کې تقریبا څلور روایت دي، درې روایت دي محدثینو کمزوري کړي. نو د سټ مسح مستقله نشته. او دغه کې سټ دننه راشي دا چې سړی د سر مسح کوي او د مخې نه لاسونه شاته بوتلو په سټ ولګي بیا مخې ته راځه. لکه څوک دې اعتبار باندې وایي دغه جدا مسله ده. خو دا کوم چې معروف مسح دغه په سټ باندې جدا کول دي سي او به دي سي د خیل اس پورا کې به د کس راکږي دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه لري ثابت. او الله سبحانه وتعالی د پیغمبر را لګل دي لپاره چې موږ ته د عبادت طریقه وخی. دې لپاره را لګل چې پیغمبره ما خو دوی ته ویل دي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پیریانو انسانانو زما بندگی کې خو ته د بندگی طریقه وخی. نو طریقه به چا نه زده کوو؟ د رسول صلی الله علیه وسلم چې رسول صلی الله علیه وسلم کړي مونږ یې ولکو. مونږ بیا پرې ښوده پکار دی. جمهور العلماء، اکثر علماء، غالبا علماء او امامان او مشران هغه ټول دا وایي چې د سټ د مسح مبارک صحیح حدیث د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا نه دی ثابت. بل هغې نه بعد حدیث دی وعن المغیرة بن شعبة رضی الله عنه. مغیره بن شعبه وایي ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، رسول صلی الله علیه وسلم کو فمسح بناصيته، نو بری تندی باندې مسح وکړه. کوم ځکه چې راوي اختراع خطري په دی اوله کې په دغه ځای باندې مسح وکړه. وعلى العمامه، او په پټکی باندې سره به مسح وکړه. وعلى الخفين، او په موضوع باندې. رواه مسلم، حدیث مسلم رحم الله راوړی. دې حدیث کې درې مسلې دي: د مسح مسله، د پټکی مسله، او د موضوع مسله. د پټکی او د موضوع دا په خپل ځای باندې راځي، هلته به تفصیل کوو. دلته مسله د مسح ده. د دې لپاره دا حدیث راوړو چې دې مسح مشتي تاسو مقصد مخکې وویل، یا په پوره سر مسح کول، یا په پوره پټکی مسح کول، یا په ویښتو په پټکی مسح کول. نه بعض علما لکه کوم زمونږ د مولیان صاحبان دي هغوی د دې نه انکار کوي، وایي پټکی باندې مسح نشته، په پټکی باندې مسح نشته. او دا به تاسو انشاءالله په روانو درسونو کې اورئ چې پټکی په مسح باندې ښه صحیح حدیثونه وي. او وی د سر سویم ایسا لازم د مسح کول، څلورم ایسا. دلیل پیدا دی، وی دلیل پیدا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د تندې کوم ځای کې ویښته راخیږي په دې ځای مسح وکړه، دا خو د سر څلورم ایسا ده. د دې نه واضح شوه چې سویم ایسا لازم ده، څلورم ایسا. د دې جواب دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم یوازې په دغه ځای کې مسح کړی، بیا هم څه خبره جوړېده. خو مخکې سره صحابي وي فمسح بناصيته وعلى العمامه، شاته لاړ په پټکي سره مسح وکړه، دا نه ثابتېږي. دویمه ده د بعض د حدیثونو ته داسې ناسې نیغ چې د حدیثونو به څنګه جواب کوو، نه د دې خو اولنی جواب ده وکړي والعیاذ بالله. دا الفاظ یعنې زما ته بې ادبي ښکاري چې زه وایي دا د رسول صم پټکی وران شوی او هغه برابره و. نو د دې صحابي دا ګمان شو چې زه دا سره په پټکي باندې مسح وکړه. یعنی 1400 کاله بعد زمونږ مولوي صاحب سابق صاحب ته پته لري چې د رسول صلی پټکی وران شوی، خو دا صحابي پوه نه شو. څومره بې ادبي ده، یو پوهه صحابي ته غلطې او ته برابرې خو ته نه غلطېږي. موږ که چېرته ووایو چې پلانې مولوي صاحب خطا شوی دی، یو ټوله دنیا راپسې داسې شي د مرۍ نه م نیسي، وایي ته وایي چې مولا خطا شوی دی، او دوی ښه په ارام وایي صحابي پوه نه شو. وایي پټکی څه ووی
رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دغه سلورمه حصہ باندې مسح وکړه بیا دغه پټکې برابر و یو صحابي وی چې سجدي وکړو مسح وکړه. اوس ګوره هغه حدیث ټول الټه پلټه کو چې مذهب سره برابر شي. خیر دې صحابي باندې بهتان ولګوا، خیر دې صحابي جاهل کا، خو چې مذهب خبره چې غلطه نشي. اته مذهب کې دی چې سلورمه حصہ لازم دي، بل په مذهب کې دی چې پټکې باندې مسح نشته. نو بعضی بل بهوده جواب کوي، د دې زیات بهوده وی دا پټکې نره او نره او به کې دنه تلې ځکه په رسول الله مسح وکړه. اته به چې دی پټې وله سو کوئی پټکې ورشه او سو کوئی پټکې نره پای کې وبدنه تلې چا ویلي چې پټکی ته وبدنه زی پټکې خو دې کې هولونه توشه را توشه بدی کې وبدنه څنګه زی. او دا باز وی د رسول الله پټکې وسو کوئی 12 غزو سو کوئی 100 غزو دغه مولیان دا کوم چې داخل سي نو ستاسو په حساب باندې چې پټکې جوړ کې وایي دنه وبزي دې کې څنګه نوبت او که نریم شو نری پټکې شو وړکې پټکې شو نو پټکې خو په یو بل پاس راوړېدلې دا کپړه ته شي په دې کې وبد نه څنګه شي. خدای نوري سمني شي تعصب دی، تعصب دی د خپل قول لپاره، د خپل مذهب لپاره، د خپل مولا لپاره. خیر دې کې د رسول الله خبره به کې پاتې شي. بل ناشنا خبره ده چې کله ته دا وې چې ستاسو سره څه دلیل لري چې د سر په سلورمه حصہ باندې مسح لازم ده، نو تا ته وسوي وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته. وګورئ ناصیته کې راغله سلورمه حصہ نه مخکې حدیث پوره کا وعلى العمامة دا زموږ مذهب کې نشته. اشنا خبره ده نیم حدیث منه نیم پرې د مذهب کې نشته. دا حدیث خو په صحیح مسلم کې ګنټول درې خبرې صحابي وکړي، په تندې مسح وکړه، پټکی وکړه، په خفین وکړه. موضوع باندې دې سوې اولنی حصہ صحیح ده، منځ کې حصہ ورانه ده، درېمه حصہ صحیح ده. تقلید انسان د کمزې نه کمزې ته رسي. اولنی حصہ صحیح ده، درېمه حصہ صحیح ده، منځنۍ کمزوري ده. ولې کمزوري ده؟ مذهب کې نشته. څومره ظلم دی د رسول صلی الله علیه وسلم سره چې کوم حدیث د خپل مسله ثابته ما غمره منی چې څومره ستا خبره به روانيږي. د باقی لپاره جوابونه کې الله دې دې سالتونه موږ ساتي. دا غینه بعد حدیث ته وعن عائشه رضی الله عنها، عائشه رضی الله عنها وی كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله. د رسول صلی الله علیه وسلم د خوخه چې د خې طرف نه شروع کی په هر کار کې څومره چې د رسول صلی الله علیه وسلم وسره رسیدو د خې طرف نه به شروع کوله. في طهوره وترجله وتنعله باودس کی ویختی چې به منګه زول بیزار به پخپو کول. متفق علیه حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې. او دې حدیثونه موږ سره مخ کې تیر شي دلته موږ تفصیل کړی دی چې هر هغه کار چې هغه د عزت کاری او پاک کاری نو مستحب طریقه دی چې کوم طرف نه شروع کې د خینه او چې کوم کار دې کرکجنی نه هغه کوم ځای شروع کې د ګس نه. داغينا بعد حديث الفصل الثاني بيك ولني حديث وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول سم دا خبره کړی ده اذا لبستم کله چې تاسو جامع غوندئ واذا توضأتم کله چې ودس کوئ فابدأوا بايامنكم نو بخې طرف باندې شروع کوئ. رواه احمد او ابو داود. دا حدیث امام احمد او ابو داود رحم الله راوړي. نو کله چې کپڑے غوندئ نو کوم طرف نه شروع کې د خې طرف نه. دا مستحب طریقه ده دغه شنو دس کې هم خو کې وسړی دا لاسونه وینځي دوا او ګس لاس د خې نه مخ کې وینځي بیا خې وینځي او ګس خپل د خې نه مخ کې وینځي بیا خې وینځي نو دسي صحیح دی او دسي وشو غوړه طریقه پرې خو ده. د خې طرف باندې شروع کول دا غوړه طریقه خو واجب نه دی او کچا پرې خودونه او دسي صحیح دی او غوړه طریقه ته پاتې شو. والله اعلم. دا غینه بعد حدیث ته وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه سعيد بن زيد وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول سم دا خبره کړی ده لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. دا غسړی او دس نه کیږي چې په وله کې الله نوم وانه اخلي. رواه الترمذي وابن ماجه. دا حدیث الترمذي وابن ماجه راوړي. ورواه احمد وابو داود عن ابي هريره. امام احمد امام ابو داود راوړي د ابو هريره رضی الله عنه. بدلته دا مسله چې او دس په اوله کې بسم الله ویل د دې څه حکم دی؟ بعض علماء چې دا حدیثونه سړي کمزوري دي سندن
خو احتیاط پدې کې دی چې بسم الله وویل شي. دغه وجه چې غیر علما دا وایي دا حدیثونه صحیح دي او ثابت دي، لکه اسحاق ابن راهوی، امام ابن حجر، ابن کثیر، امام بخاری، امام ابن القیم، امام شوکانی، امام البانی، ابن جوزی، ابن قدامه، امام ترمذی، امام احمد بن حنبل، ټول حدیثونه صحیح دي. نو چې صحیح دي نو احتیاط پس کې شو چې په اوله کې بسم الله وایي. په دا سره ساتي چې الرحمن الرحیم وسره نه ځکه چې حدیث کې څومره راغلی به به اکتفا کې. حدیث کې صرف بسم الله راغلی، الرحمن الرحیم وسره نشته. بعض حدیثونه کې حدیث راغلی بسم الله الحمدلله، خو بسم الله الرحمن الرحیم دا نشته. نه احتیاط پدې کې دی. دلته د حدیث ته رسول الله او د سینې کې نو کوم علما چې د حدیثونه صحیح کوي هغه به باندې دا فتوا لګي چې استاو دس نه دی شوی. نو دومره وخت بینه لګي بسم الله یو سکند په نه لګي او د اختلاف نه وته. نو د احتیاطي خبره ده. ها کوم علما چې دا وایي چې حدیثونه کمزوري دي هغه مو بسم الله وی سنت دي لکه منی ټول، خو صرف په دې کې اختلاف دی چې سنت دي که واجب دي. نو بيدا علماء ته واجب وي. نو احتیاطي خبره ده شو چې ته عمل په دې باندې وکي وای. نو بیا دغه علماء نشي ویل چې تاسو داس نه دی شوی. وی چې دا حدیث امام دارمی راوړی و الدارمی عن ابي سعيد الخدري عن ابي. امام دارمی دا روایت راوړی دی ابو سعید خدری وی د خپل پلار نه. ناشنا خبره د ابو سعید خدری پلار کوم ځای کې دغه ټیم کې ابو سعید خدری دا صحابي دی نه پلار دا خبره کوم ځای نه اوریده. ها کې دې چې دې څه نشي کېږي نشي کېږي. دا دلیل دی په دې باندې چې د مؤلف رحم الله په دې کې سهو شي خطا شي. دې کې دې سې د اصل کې والدارمی عن ابن ابي سعيد الخدري عن ابي. امام دارمی دا روایت راوړی دی د ابو سعید الخدری د زوینه عن ابي هغه چې زما پلار دا خبره کړې نه ابو سعید خدری دا خبره کړې ده. د دلیل په دې باندې هر انسان د پاره سهو او خطا شته. څومره غټ امامان دي څومره غټ علما دي خو په دې کې خطا شوی دی. وزادوا في اوله امام احمد، امام ابو داود، امام دارمی چې کوم روایت راوړي پای کې سره دا مشتي چې لا صلاه لمن لا وضوء له، او دا غسړي او دس او دا غسړي موز نه کیږي چې او دس نه. په دې کې هم د سهو شوی دی ځکه چې د زیادت امام احمد، امام ابو داود راوړي، امام دارمی په کتاب کې دی نشته. والله اعلم. او په دې مسلو باندې خصوصا اگرونه خپويږي چې د علم سره خواستي او چې کوم دي سرسری نه سي ناغه په دې خبرو باندې نه رسي. وعن لقيط ابن صبره رضي الله عنه، لقيط رضي الله عنه ويجي قلت يا رسول الله موعد الله پیغمبرته اخبرني عن الوضوء. يا رسول الله دې او دس طریقه راته وخایا. رسول سمته اسبغ الوضوء او دس چې کینو په خطرې سره کوي. یو خبره ته رسول سم دا وخو او دس چې کې په خطرې سره وخلل بين الاصابع او د ګوتو په منځ کې خلال کوا. وبالغ في الاستنشاق او پوزیته وبخنه نه باسدنه الا ان تكون صائما مگر چې کړه د روجي په حالت کې به احتیاط کوا. رواه ابو داود والترمذي والنسائي وروى ابن ماجه والدارمي الى قوله بين الاصابع. دا حدیث دی امامان راوړی. دې کې لقيط راغی پر رسول الله یا رسول الله د سره توخه او د طریقه رسول الله تدری خبري خو او د خکوا د ګوتو خلال کوا پوزي ته وبخاچو مگر د روجي په حالت کې د د طریقه ده. هغه د طریقه نور معلومه خو د نبی اسلام ورته دې باندې کوم خبري د انسان خطاګانی به کیږي هغه ورته بل څه جواب شته. وی رسول الله د سره توه رسول الله متدری خبرې کړې دا دستی جواب دې مسلې دی چې دا حدیث رسول الله هغه ته پوره طریقه خو له راوی دغه مختصری وسو خبرې مونږ ته وکړي چې په دې ډیرو خبرو کې رسول الله ماته دام ویلیو ځکه دا حدیث مختصر راوړو. یو خبره ته رسول الله خو د سوک ادم سره موږ سره مخ کې تر شي چې خو د مطلب څه دی ډیری وب په کې اړول. ها د رسول الله په طریقه دا خاو دسته دوی متدوی چې ګوتو خلال کوا. دا ګوتو د خلال واجب دی که مستحب دی ان شاء الله دا مسله بیانو خو چې دوه حدیثونه نور وای. وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما
او پوزي ته خو بننه باسه مګر ته روجي په حالات کې د دین خدا ثابت شو چې د پوزي ته وبا چول د واجب دي څنګه چې مسله مخ کې موږ سره تیر شو دویمه مسله سره د ثابت شو چې د پوزي په لار باندې سخولي ته لاړ شي نو روزه سره ماتي د دې ځکه د دینه منکو د دینه دا مسله ثابت شو چې کله د روزي په حالت کې سو قطره کوي پسترګه کې یا په غوږ کې دوايي چې دغه سره ودس هغه سره دغه سره روزه نه ماتي او د پوزي د قطرې سره ماتي کنه ماتي دغه چې دینه مېدی د لاري کلار ده دغه شانده اوسرم فائدې سدي چې رنجو لګول سره دې سره روزه نه ماتي بعض عوامو چې دې سره روزه ماتي نه دې سره روزه نه ماتي د سترګې دوايي خطرې استعمالول د غوږی استعمالول دي سره روزه نه ماتي د پوزي خطرې سره استعمالي او ذکر رسول الله حدیث کې وی د صحابي ته وی پروجي کې به خیال کوا دغه نه بعد حدیث ته وعن ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله بن عباس وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله دا خبر وکړه اذا توضأت کله جودس کې فخلل بين اصابع يديك ورجليك وی کله جودس کې نو خلال کوا د لاس ته ګوتو او د خپو د ګوتو رواه الترمذي وروى ابن ماجه نحوه ده حديث امام الترمذي رحمه الله راوړ امام ابن ماجه دغه شان راوړ وعن المستورد ابن شداد رضي الله عنه مستورد ابن شداد وی رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ما رسول الله صلى الله عليه وسلم جودس کو يدلك اصابع رجليه بخنصره وی ما چې بودس ولیدونه د ګوت د خپو د ګوتو خلال کو په خنصر دی وړي ګوتی ته وي په دې ګوت لګیو او د خپو د ګوتو د منځونه مګل رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه دا حدیث الترمذي وابو داود وابن ماجه رحم الله راوړی دي چې دا مسله چې د ګوتو د خلال او خلال دي ته یعنی د ګوتو د منځونه په دې کې ګوتی وهل کاغه د لاسونو ګوتی او کاغه د خپو ګوتی د سنت دي که واجب دي جمهور العلماء دا وی ان اکثر علماء چې د سنت واجب نه ځکه چې یو پر پاسې وبا اخو تعالی سینزله دی یو پیر نو بدویم پر باغی کې خلال کول دا به مستحب او سنت او بل دا چې عام حدیثونه د رسول الله چې کوم نقل نو په هر یو کې دانی نقل چې رسول الله دا کار کړي خو بیا بعض علما دي ته واجب وای ځکه چې رسول الله امر کړی چې دې شی وکړي نو خبره ده چې څوک پری نه دي دغه چې د علماء ته واجب ول د رسول الله امر پر راغلی نو په کار درې چې سړی وکړي او پری نه دي به دغه طریقه سره د لاسونو د چکم دي دغه طریقه کته تشبیه کې تشبیه دي چې دوه لاسونو د ګوت په بل کومنده بس خلال وشو او یا دي چې د یو لاس په بل باندې شاته کېده او په دې ګوتو کې بیا د ګوتې دي شي وې د داخلال دام صحیح دی او د خپو هغه په دې وړه ګوته باندې بکې د لاس ته وړه ګوته نبی علماء د ګس لاس ته وړه ګوته ځکه چې د کار کرکجن دې ته صفای کې نو په ګس لاس استعمال د ګس لاس کومه ګوته د جګری مستورد رضی الله عنه چې رسول الله کومه ګوته استعمال وړه نو شروع خو به خی طرف نه کې نو خیخ په بي خدای خیخ په کم ځای غټه ګوته می کوله به وړه به دایو مرګری بکیو غټه ګوته غټه خی طرف ته راځي اګس طرف ته راځي نتیجه شروع کې د ګس لاس وړه ګوته د خیخ په وړه ګوته او به دې شرازه نبی د ګس په کومه ګوته غټه ګوته ځکه چې دغه ځینې به خی طرف شروع کی په دې طریقې سره به اخلال وکي او د اخلال دې په دې طریقې سره به خلال وکي او د خلال دې لپاره دی چې د ګوتو د منځونو ته وبو ورسي دلیل په دې باندې چې شریعت موږ نه دا غواړي چې موږ او داس په خطرې سره وکړو سبکه وچ پاتې نشي دغه نه بعد حدیث ته وعن انس رضی الله عنه انس بن مالك رضی الله عنه وی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا کله چې رسول الله مودس کو اخذ كفا مما فلاس کې به وبره واغستي فادخله تحت حنكه زن لاندې به لاس به شي ورو ګيري لاندې زن لاندې فخلل به لحيته نو دا به دې ګيري ته دنه واچولي او بیا به وی هکذا امرني ربي ما ته زما رب ویل چې دې شي کوا
رواه ابو داود دا حدیث ابو داود رحمه الله راوړی دا غیر بعد دا حدیث کوم دی وعن عثمان رضی الله عنه عثمان رضی ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته عثمان رضی چې رسول صلی الله علیه وسلم ګری خلال کو رواه الترمذي والدارمي دا حدیث هم ترمذی او دارمي رحمه الله راوړی د ګری دا مسله چې کومه ده مخینزل دا واجب دی به دې سره د ګری مسله هغه مرګیرو انځل وسره لازم دي کوم چې د مخ په دایره کې د ناراضي او دا غینه چې کم کته دي ناغي ته وبدل نواچه او کدا وچه پاتې شي سزا به وچه پاتې شي نو او خلال یو کو سزا به وچه پاتې شي نو او د سوش یو خو ګیره چې هغه رنگي او سرمن په ښکاری هغه سره انځلې چې دا ویني او یو د غټه ګیره چې هغه ځوړند دی او غنی نه دغه لپاره به دا طریقه ده چونکی وبرواله د نبوت ورول او په ګیره کې د خلال کول دا سنت طریقه ده پر خو دې نه دی پکار دې چې ګوتی به سړی د نو وینو کوم اختلاف د شو غلام د شو او کوم چې پاتې شو هغه پاتې شو هیڅ خبره نه دین دا مسلمان ثابت شو چې رسول سم ګیره غټ هوا دا کوم چې وی چې یو موټی نه بره ګیره وهل جایز دی او ګیره سره لازم نه ده ایمان په کوم ځای کې پکار دی په ځل کې مسلې ډېر اسانه کړي هر سفرې د کورګي کې ایمان کوم ځای کې پکار دی په ځل کې پکار واخه کیسه ختم شو لکه منزل و من لري جمعات کې ایمان وي دلته پکار دی په منځونو سره کې ګیره دې نشته لګا ایمان وي دلته پکار دی خزی دی مخنو پټ کړي بازار کې دې ګرځي د ایمان وي پرده اصل کې د زړه جی پکار ده کور کې دې ډیش او ټي وي او د دې خو د فحاشي او د ایر ایمان دلته پکار ده سود چې ته خوري د حرام چې ته خوري ایمان دلته پکار خپل وضاحت وکړو دا د هر سنه به غما کړي چې کوم ځکه ایمان پکار دی په دې قزړه کې تی صحابه کرام او دی دیندار خلکو چې رضان ستړي کو د املاګانی ماتي شو هغه په دې مسله نه ورسېدلی او دا فاسق په ورسېدو ایمان چې په زړه کې نو ښکاری په کوم ځای په بدن او په اندامونو باندې ښکاری چې سړی د مخ نه صفا ګرځي ګیره میره پینې وي سپینې دلیل له په دې باندې چې ایمان کمزور دی اوس موږ څنګه فتوا ورکو چې ایمان یې سره یعنی ایمان خډیر او پته لګي ظاهر یو سړی موږ نه کوي ایمان نشتی یو سړی دروغ دوکي دړکه حرام خوري ایمان کمزور دی واضح ده یو زنانه پرده نه کوي ایمان کمزور دی پس رکی چې سیدا پاندامونو باندې لازم راخکاره کی لازم راخکاره کی دا خبره کمزور ده خلکو کم چې ایمان پس رکی پکار دی صرف سیدا د ایمان ځای کم یو دی دا زړه دی خو دې ځنه راخکاره کیږي پاندامونو باندې ذکر رسول الله سوی ان الله لا ينظر الى صوركم الله سبحانه وتعالى ستاسو شکلونو ته نه ګوري نستاسو بدنونو ته ګوري نستاسو مالونو ته ګوري ولكن ينظر الى قلوبكم الله ست ګوري زړونو ته ګوري کدا حدیث دې پوره به خدای خلکو خبره صحیح ده کدا حدیث دې پوره نبی د خلکو خبره سره صحیح ده ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم او ساسو اعمال ته ګوري نو زړه چې برابر شي عمل به تروزي او چې زړه کې سني خالی کنه نو مخې ته هم شي ابا خالی دنه چې مخامخ چې ته څنګه دنم د قشر دا یو مرګري موږ ته واقع به ول الله سبحانه وتعالى دی وبخي وفات شه هغه دا خبره کوله زما څه دکان هغه لما څه کسان راوستي دا وی خکېری میری خبره برو خو غوړه سره دوکو کړه نو ډیر ستړی کړم ما چې راشه دې تجربه کوم دې کسان راوړي چې ګيري نه چې دوی شي چل کې هغه ته ما وی چې ګوره مال خلکو دوکې ډیر کړی دی یو چې نه چې بیغم چې څنګه زموږ د مخونه پاک د شنه د زړونه پاک دی بس دا خبره صحیح ده څنګه چې زموږ مخونه پاک دي څه پاک دي زړه دا اثر دی چې مغه دروه بیا ته موږ چې څه چلو شو هغه چې کوم دوکره کړه هغه تاریخي و بیا
الله دې هغه ملګری وبخښي، الله دې په رحم وکړي او الله دې ورته قبر د جنت باغچه وګرځي. اوس وفات شوی. خبره مې دې پوره کړه چې دا واقعه مې ذکر کړه منځ کې و چې څنګه زمونږ مخونه یې دغه شان څه دي زړه نعمتونه چې زړه کې څه دي په مخ راښکاره کېږي. نو زړه کې چې صحیح ده په بدن راښکاره کېږي. که صرف په دې باندې اکتفا کېدی چې زړه کې ایمان ده او خبره ختمه شوه، نو بیا خو به د دین ډېر اعمال زمونږ نه څه شي، هغه به ضایع شي، هغه به پاتې شي. والله اعلم. د دې سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو او د اودس طریقه بیان شوه، ان شاء الله باقی چې کوم حدیثونه هغه په روان درس کې بیانوم. مختصر طریقه یاد ساتي هغه دا ده چې اول بلاس وینځي 3 پیرې، بیا به دغه نه بد څه وکړي، خولې ته به اول لري چې بسم الله به ووایي، د بسم الله نه بعد بیا 3 پیرې لاسونه وینځي، دغه نه بعد بیا خولې ته اوبه واچي او دا په خوله کې وچورلې، توبه کې پوزي ته اوبه واچي او سوڼ به کې. او په دې کې موږ غوره طریقه څه ده چې یو چم اوبه راوالي، نیمې خولې ته نیمې پوزي ته، دا کار به 3 پیرې وکړي. دغه نه بعد به مخ وینځي د یو غوږ نه بل غوږ پورې او د تندینه د ویښتو راختو ځینه د زنې پورې، او په ګیره کې به خلال وکړي. اوبه به ورته دننه یو چم به راوالي، دننه به ورته ور واچي. بیا دغې نه بعد به څه وکړي، لاس به وینځي. نو د ګوتو د سرونو نه به شروع وکړي د سنګلو پورې 3 پیرې ښی لاس 3 پیرې ګس لاس. او دغه مسه چې کومه کوي موجوده نه ده ثابت، کوم عوامې چې کوي. د هغې نه بعد بیا د سر مسحه وکړي. پای کې 3 طریقې بیان شوې چې د اول سر نه شروع که سټه پورې بوزه، بیا یې راوله، او یا د سټ نه شروع که مخې ته یې راوله او بیا یې شاته بوزه، او یا چې د ویښته څنګه منګز کړي دي هغه شان پرې لاس راکاږه. او مسحه یو پیر ده. 3 پیرې که څوک وکړي نو حرج پکې نشته، خو د رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم غالبا طریقه ثابت هغه څه ده، یو پیر ده. او مسح ټول سر لازم ده، دا خبره کمزوري ده چې څلورمه حصه لازم ده. او دغه طریقه موږ وایو چې نشته چې 3 ګوتې به یو بل ته مخامخ کړي، د دواړو لاسونو بیا پرې راکاږي. دا طریقه داسې کیفیت باندې رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت. د هغې سره به د غوږونو مسحه وکړي بیا. او د غوږونو د مسلې دلته رانه ځکه چې مخې ته حدیثونه روان دي، هلته بیا تفصیل بیانوو. او د غوږونو مسحه دا لازم ده ځکه چې په صحیح حدیث کې دا دي چې الاذنان من الراس، دا غوږونه د څه سره شمارېږي، د سر سره. او د هغې طریقه دا چې د مسواکۍ ګوته کوم باندې چې مسواک والی کېږي، یعنې مسواک په ځای استعمالېږي، او یا د تشهد د توحید ګوته دا به غوږ کې دننه کېږي، او دا غټه ګوته چې ده دا به د غوږ نه چپ چاپېره تاو کړي. دا طریقه ده. د هغې نه بعد بیا خپې وینځي. نو خپې د ګیټو پورې، او خیال وکړئ چې پوندې وچې پاتې نه شي. او په هغې کې هم خلال کول پکار دي، په کچه ګوته باندې، په وړه ګوته باندې، د ګس لاس په وړه ګوته باندې وپکې کې. دا د اودس سره طریقه ده. د هغې نه بعد به هغه دعا ووایي کومه چې موږ سره مخکې تېره شوې د درس په اوله کې. د هغې د لاسه بیا د جنت 58 دروازې کولاو شي. دا د رسول صلی الله علیه وسلم د اودس مختصر طریقه ده. باقي حدیثونه به ان شاء الله پر روان درس کې بیانو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. او که دې حدیث کې ذکر نشوه، نور حدیثونه روان دي، پهې کې به راشي. دا یو فایدهمن خبره یاد ساتئ. ضرور وایي چې په دې دا کوم حدیثونه چې ته وایي په دې کې دغه مسله رانله د غوږونو، نو دا یو قیمتي مسله یاد ساتئ چې په یو حدیث کې ټول دین نه وي. لکه په یو حدیث کې ټولې مسلې نه وي. د هغې نه به موږ دا فایده نه راوباسو چې دې حدیث کې دا مسله نه ده راغلې جدا به نه وي. لکه یو صحابي یو ځای کې مسله بیان کړي، رسول صلی الله علیه وسلم دا کار داسې کړی، خو پوره خبره بیان نه کړي. اکثر داسې چې دغه خبرې ته ضرورت وي په ټایم کې هغه یې بیان نه کړي. بل ځای کې بل صحابي نه بیا ثابته شي چې هغه وایي رسول صلی الله علیه وسلم دا چېرې کړی داسې. نو مجموع چې د حدیثونو راوالي، نو نورو حدیثونو کې ثابت تر صحابه کرامو چې رسول صلی الله علیه وسلم به د سر د مسح نه بعد به د غوږونو مسح کولو په دې طریقه به یې کول. نو چې هغه اضافه کړو د دې حدیثونو سره، یو خبره ټوله جوړه شوه. والله اعلم. یو سوال دی چې د سامعینو ته گزارش ته کوم چې د درس اوري چې د تقریر او د درس په منځ کې تپوسونه مه کوئ او مه شیخ صاحب ته څه خبر رایادوئ. دا ښکلی نصیحت دی. لکه تپوسونه دا خو موږ همیشه اخري ته پرېښودي، او خبر رایادول چې داسې خبره
چې د هغې دلاسې بیا تشویش جوړېږي وروسته. زه چې کله دا خبرې کومه څه د پاسه 1 ګنټه خبرې کول زه ستړی کېږم، د هغې سره په سر باندې بوج راځي، خلو سره وچېږي، سوچ به ډېر کې، فکر به ډېر کې چې ته غلط ټکی غلطه مسله بیان نه کړې. نو کله کله سهو کېږي د انسان نه په خبرو کې چې هغه غیر ارادي، او دا علما هم انسانان دي. نو د جنت په ځای به جهنم ټکی کله نه کله سړی ووایي، او د جهنم په ځای به جنت ووایي. دا داسې غلطي نه ده چې دی غواړي، داسې کار نه چې دی کوي، خو غیر ارادي د هغه د خولې نه وځي. نو دغه ټیم کې که څوک تنبیه ورکړي نو دا ښه طریقه ده. دغه چې څوک دا مسله بیا اوري هغه ته یې پته وي چې دا قسمه خبره څوک قصدن نه کوي، خو د خولې نه څه ده ووته غیر اختیاري. لکه بل زما خپل یو بیان اورېدو، څه مسله مې بیانه کړې وه نو بیا مې اورېده، چا چې ته موبایل کې شیر کړې بیا ما ولګوله. نو په هغې کې ما دا وي چې منافق سړی په جومات کې داسې تنګي، نو ما هلته ویلي چې منافق سړی په جنت کې داسې تنګي. او دا خبره غیر ارادي ده. بیان سړی وکړي ډېرې خبرې وکړي، لازم پکې انسان د خولې نه چې ټکی وځي چې هغه د مقصد او مطلب نه وي، خو بس دا ټکی په خوله باندې راشي. والله اعلم.